برمودا مثلث. شیطانی سمندر، برمودا مثلث او الوتونکي کابونه. دوهم فصل، لومړی برخه، الوتونکي کابونه. موږ باید د برمودا مثلث حقیقت په اړه پوهېدو لپاره د الوتونکو کابونو په اړه پوه شو چې د دې حقیقت څه ده. له برمودا مثلث سره د دوی اړیکه څه ده. الوتونکو کابونو ته UFO یا هم Unidentified Flying Objects یا ناپېژانده الوتونکي څیزونه وایي. دا د کوم نوي معدن او پلاستیک له یو ځای کېدو جوړیږي. دا معدن ځلیدونکي چې له لرې د تیزې سپینې رڼا په څیر ښکاري. الوتونکی کاب په یو وخت کې خپل حجم دومره کوچنی او لویولی شي چې سترګې شکمنې کوي او لیدونکي بېهوښه کوي. د هغې له دننه په عام ډول نارنجي، آسماني او سور رنګ لرونکي وړانګې راوځي او د دې سرعت دومره چټکي چې په یوه ثانیه کې له سترګو پناه کېږي. کوم سرعت چې تر اوسه ثبت شوی دی هغه په یوه ثانیه کې 200 کیلومتره یعنې په ساعت کې تقریبا 2,520,000 کیلومتره دی. دغه سرعت دی چې نړیوالو ته معلوم دی. د اصلي سرعت په اړه یې هیڅوک نه پوهیږي. په فضا کې په یو ځای ودرېدلی شي، شیان او خلک له لرې راکش کوي. که څوک نږدې ورشي یو ډول سخت خارښ پرې لګېږي، سترګې یې سوځي او وجود یې داسې ټکان خوري لکه سختې برېښنا چې نیولی وي. د نړۍ د برېښنا او تګ راتګ نظام د جام کولو وړتیا لري. په امریکا کې هم داسې شوي. د 2007 میلادي کال د جون په 9 د امریکا د ختیځې ساحلي سیمې اتلانتا او جارجیا په هوایي ډګرونو کې د الوتکو تګ راتګ ودرېدلی او زرګونه ملکي او غیر ملکي الوتنې ځنډېدلې وې. د دې علت د مسافر وړونکو الوتکو د تګ راتګ کنټرولونکي نظام ناڅاپي له کاره لوېدل وه. د لیزر وړانګو په وسیله د نړۍ عصري الوتکې په ډېرې اسانۍ تباه کولی شي. دا له الوتو سره سره د سمندر له پاسه او د سمندر دننه د همداسې تګ وړتیا لري. تر کومه چې د دې ټکنالوژۍ اړیکه ده نو تر اوسه یوازې اټکل شوی ده. هغه دا چې په دې کائناتو کې د ټولو شته قوتونو وسیلې د الوتونکو کابونو په ټکنالوژۍ کې کارېدلې دي. په دې کې د راښکون ځواک مهم دی. د الوتونکو کابونو راز معلومول هڅه کې د ژوند له لاسه ورکوونکي ډاکټر جیوسف په وینا دا ناپېژانده څیزونه دي. داسې ښکاري چې د الوتونکي کابونو والا د ډېر ځواکمن مقناطیسي ډګر واک لري چې له امله یې بیړۍ او الوتکې په راکاږلو سره بل ځای ته وړي. الوتونکي کابونه تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو کرښو کې لیدل شوي، مګر د برمودا مثلث په څیر د دې حقیقت د ګډوډولو هڅې هم شوي دي. تر دې چې ځینو خو یې له شتونه انکار هم کړی دی چې داسې کوم شی په دنیا کې نشي موندل کېدی. په دې اړه د یوې نظریې د مشهورولو هڅه شوې چې دا د فضایي مخلوق سوروالی یا هم سوارلی ده او په دې کې فضایي مخلوق زموږ په معلوماتو نړۍ کې د ګرځېدو په موخه ځي راځي. دا نظریه په اصلي حقیقت د پردې اچولو هڅې پرته بل څه نه ده. د الوتونکو کابونو له شتونه انکار اوس د دې له امله ممکن نه دی پاتې چې د هغو د لیدلو پیښې بیخي ډېرې دي. همدارنګه په یو وخت کې د لیدونکو شمیر دومره زیات دی چې هغه ټول وهم، خیال یا دروغ ګڼلو سره رد کېدی نه شي. په تېرو څو کلونو کې خلکو د هغې انځورونه ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. د الوتونکو کابونو د لیدو پیښې چې زیاتې شوې نو د ځینو هیوادونو له لوري په ملګرو ملتونو کې دا مسله راپورته کړل شوه او په 1970 میلادي کې ملګرو ملتونو په دې اړه سنجیده فکر کول پیل کړه. ټولو غړو هیوادونو ته لارښوونه وشوه چې دوی دې د الوتونکو کابونو موندونکې آله په خپلو سیمو کې ولګوي چې د هغوی حرکتونه ثبت کړي. د 20مې پیړۍ په وروستیو کې یوه ټولپوښتنه وشوه چې پکې 3مه برخه امریکایانو دا رایه ورکړې وه چې الوتونکي کابونو والا زموږ هیواد ته راغلی دي. کله چې د الوتونکو کابونو د لیدلو پیښې دومره ډېرې شوې چې هغې ته د سترګو غولېدل ویل او رد کول ممکن نه وه نو یهودیانو د برمودا مثلث په څیر د افسانوي کیسو برخې جوړولو هڅه وکړه. ما د کتاب لیکوال یعنې هم 2 ځلې د خپلو ملګرو سره د داسې رڼا تګ لیدلی دی. زه د خپلو ملګرو سره په یو لوړ ځای ولاړ وم. د تیارې خورېدل پیل شو او مخامخ له لرې څخه یو نارنجي رڼا ښکاره شوه. کرار په افقي شکل پورته وخته او بیا سیده مخامخ لاړله. په 1951 میلادي کې یو الوتونکی کاب د امریکا په یو پوځي هوایي ډګر کې راښکته شو. له دې الوتونکي کاب نه 3 تنه راکوز شول چې په روانه انګلیسي ژبه یې خبرې کولې. هغوی د امریکا ولسمشر ایزنهاور، هغه له دې وروسته ولسمشر شو، سره د لیدنې غوښتنه وکړه. هلته شته پوځي افسرانو له امریکایي ولسمشر ایزنهاور سره اړیکه ونیوله.
امریکایي ولسمشر له 3 تنو پوځیانو سره راغی. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې ورځ د هوایي ډګر ټولې چارې د ناڅرګندو علتونو له امله ځنډېدلې وې. یاده دعوه امریکایي پروفیسور لین د یو امریکایي CIA چارواکي په حواله په 1955 میلادي کې کوي، مګر هیڅ معلومات ونه شول چې په دې لیدنه کې څه خبرې اترې وشوې. په 1970 میلادي کې په پورټریکو چې د برمودا په حدودو کې ده دومره زیات الوتونکي کابونه ولیدل شو چې هغې ته په کتو د لویو لارو ټرافیک جام شول او د موټرو انجینونه په خپل سر بند شول. د راډیو، تلویزیون او رسنیو کسان د الوتونکو کابونو ګرځېدو لیدو ته راغونډ شوه. تر 3 میاشتو د الوتونکو کابونو پوره ډلې بیا را څرګندېدې لکه کوم عادي پرواز چې وي. د 1955 میلادي د جولای له 14 تر 29 نیټې پورې په واشنګټن ډي سي کې الوتونکي کابونه لیدل کېدل. په یو شپه خلکو تل 100 پورې الوتونکي کابونه ولیدل او د 100 الوتونکو کابونو د سپینې ماڼۍ له پاسه دورې وهلې چې په امریکایي عوامو کې شور ګډ کړ. د حقیقت معلومولو لپاره جیټ الوتکې پورته شوې، مګر الوتونکو کابونو ورسره د پیشو موږک لوبه پیل کړه. الوتکې به چې الوتونکو کابونو ته دومره نږدې شوې چې د هغوی تصویر اخیستل او لیدل به کېدل، نو الوتونکي کابونه به له باوره پورته سرعت سره له هغوی لرې تلل. غازي خان دیره د اګست په 29 د یک شنبې شپه په غازي خان دیره کې الوتونکي کابونه ولیدل شوه. دا نو پاکستان دی. له یورانیمو ډکه سیمه کې په 2 اونیو کې 2 ځلې تر سترګو شول. د ډان ورځپاڼې په وینا دا الوتونکی کاب د لویدیځ له لورې راغی، د فورټ مینر او راکي ګنج له پاسه والوت. د نظامی بورډ پولیسو ورځپاڼې ته د ځایي خلکو په حواله دا خبره وکړه چې الوتونکی کاب سیده د ځمکې په لور کوز شو. په اسلام آباد کې چارواکو دا خبره رد کړې ده چې دا د کوم توغندي تجربه وه. د اګست په 15 په راجنپور سیمه کې بل الوتونکی کاب د یوې هوایي اډې تر څیرمه لیدل شوی. په همدې نیټه بلوچستان کې د همداسې شپږو روښنایي کوونکو جسمونو د لیدل کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی. الوتونکي کابونه په هندوستان کې مول. د 2008 میلادي جنوري 23 په جنوبي هند کې 15 الوتونکي کابونه یو ځای ولیدل شول. دوی تر 2 دقیقو پورې ډېر ټیټ ګرځېدل چې ځایي خلکو یې په موبایلونو ویډیو هم کړي. د 2008 میلادي د اګست په 28 د پنجشنبې په ورځ د هندوستان په ممبئی ښار کې د سمندر غاړې ګیټ وې انډیا ته د راغلو سیلانیانو رش و. ډیرو خلکو په خپلو کامرو او موبایلونو د یو بل ویډیوګانې کولې. تر اوسه هرې خوا د ورځې رڼا خپره وه. ناڅاپه د سیند غاړې ته ډیر ټیټ الوتونکی کاب راښکاره شو. خلکو سمدستي خپلې کامرې هغې لور ته کړې او ویډیو یې وکړه. الوتونکی کاب تر 4 ثانیو پورې ښکارېده او بیا ورک شو. د الوتونکی کاب د حجم له لحاظه ډیر لوی او ویډیو یې بیخي واضح ده. جیمی کارټر هم الوتونکي کابونه لیدلي. د امریکا پخواني ولسمشر جیمی کارټر لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د الوتونکو کابونو د لیدلو ادعا کوي. جیمی کارټر وایي زه په هغه خلکو بیخي نه خاندم چې وایي الوتونکي کابونه یې لیدلي، ځکه ما خپله یو الوتونکی کاب لیدلی دی. ABC نیوز سره په یوه مرکه کې دا خبره کړې ده. د جیمی کارټر په وینا کله چې هغه په 1990 کې په جورجیا کې د لاینز کلب په یو غونډه کې و، د هغه سره یې د کورنۍ غړو او نورو خلکو الوتونکي کابونه ولیدل. له دې وروسته جیمی کارټر دا ژمنه وکړه چې سپینې ماڼۍ ته په رسېدو به د الوتونکو کابونو پیښې د څېړنې لپاره د پوهانو او ساینسپوهانو کمیټه جوړوي تر څو د دې حقیقت څرګند شي. مګر جیمی کارټر د امریکا په ولسمشر کېدو سره خپله ژمنه پوره نه کړه. ولې؟ آیا په امریکا کې کوم بل ځواک هم شته چې د امریکا له ولسمشر نه ډیر ځواکمن دی؟ آیا د الوتونکو کابونو د مالک په وړاندې د امریکایي ولسمشر وسه نشته؟ یا جیمی کارټر ته پټ ځواک دا ګواښ کړی چې که ځان درته ګران وي الوتونکي کابونه هیر کړه؟ په برمودا مثلث کې چې کومې غیر عادي پیښې شوي د هغې اړوند راپورونو باندې سخت بندیز لګول شوی. اوس نه هغه مشهورېدلی شي او نه خپرېدلی شي. د امریکا هوایي ځواک د یوې هوایي اډې په رادار یو الوتونکی کاب ښکاره شو. په هغې پسې سمدستي امریکایي بمبار کوونکې جیټ الوتکه 80 F والوته. دې الوتکې د الوتونکي کاب په لټه پراخه دوره ووهله. ناڅاپه د رادار ښیښې ته ناست امریکایي کارکوونکي د رادار په سکرین ولیدل چې الوتونکی کاب د امریکایي الوتکې په لور را روان دی. هغه د الوتکې پیلوټ ته پیغام ولیږه او هغه یې د خطر لور ته متوجه کړ. مګر په څو شیبو کې هغه ته داسې ښکارېدل چې الوتونکي کاب د الوتکې سره ټکر کړی وي. له دې وروسته د رادار په ښیښه یوازې الوتونکی کاب لیدل کېده. د رادار مامورینو له الوتونکي کاب سره اړیکه نیول غوښتل، مګر په هغه شیبه کې الوتونکی کاب هم ورک شو. داسې ښکارېدل چې الوتونکی کاب الوتکه د ځان سره دننه کش کړې. له دې وروسته د امریکا پوځ، هوایي ځواک او ټول انتظامیې خپلې 80 F الوتکې ولټولې، مګر الوتکه ورکه وه. د امریکا ټکنالوژي د دې په لټولو کې ناکامه شوه، تر دې چې د کومې پیښې نښه یا د الوتکې پاتې شوني یې هم ونه موندل.
دویمه پیښه د امریکا پوځ د ترانسپورټ الوتکې سره رامنځته شوه چې 26 تنه پکې سپاره وه. د لومړنۍ پیښې په څیر د رادار په ښیښه ښکاره ولیدل شوه. د رادار شیشې ته ناست امریکایي مامور ته ناڅاپه داسې ښکاره شوه لکه د هغه مخ ته چې کوم توپ غورځېدلی وي، مګر دا توپ نه و. الوتونکی کاب و چې ناڅاپه د رادار په شیشه ښکاره شو او په ډېرې چټکۍ سره د امریکایي پوځ ترانسپورټ الوتکې په لور را روان و. د رادار سکرین ته ناست مامور غوښتل چې د الوتکې پیلوټ خبر کړي، مګر دومره وخت یې ترلاسه نه که. د هغه په لیدو الوتونکی کاب د الوتکې سره داسې یو ځای شو لکه دوه جسمونه چې یو شوي وي. الوتونکي کاب ټوله الوتکه د 26 تنو سره دننه کش کړې وه. له دې وروسته د الوتونکي کاب چټکتیا 2 چنده شوه او د رادار له حدونو په وتو په یوه شیبه کې ورکه شوه. سمدستي د امریکا هوایي ځواک وخوځېد او د سیمې فضا او سمندر یې ولټوه، مګر هیڅ درک یې ونه لګېده.